ورځې نه د دوی لهجه د مخالفت والا دا ملیشې اوس ولې دوی جوړوي په دې وخت کې چې هلته سوله روانه ده خو که ډېر نري خو لاړه شي اردو یې ملي دې قوي کړي پولیس دې قوي کړي ولې ملیشې جوړوي موږ حکمتیار صاحب تاسو بدیل لاره څه ده که تاسو غوښتنې ونه منل شي بدیل لاره تاسو څه شی ده زموږ بدیل لاره دا ده چې همدې مظاهرو ته موږ دوام ورکوو همدا اوس به موږ همدلته په خپل پرېکړې کې همدا خبره وکړو چې که دا غوښتنې ونه منل شي حکومت دې ته پام وکړي چې زموږ غوښتنه د ټول لاس غوښتنه ده دا مظاهره که نن 10,000 نفر حسابات 10,000 ده دې اراده مو کړې ده چې ادامه به ورکوو تر څو دا ټولې غوښتنې ومنل شي لکه څنګه چې موږ نن خبر شو چې تاسو ځینې موټر کاروانونه په پلچرخي کې درول شوي دي دوی ته اجازه نه ورکول کېږي آیا دوی ته اجازه ورکړل شوې اوس فعلا چې کابل ښار ته بالکل خبرې ورسره روانې دي له ننګرهار نه ډېر زیات 100,000 نفر فقط د ننګرهار نه را روان دي مشایخینه چې هغوی لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلي دي مزاحمت خو طبیعي ده چې که دلته یو ساختاري ظلم د دې حکومت په دننه کې د حزب اسلامي په خلاف روان ده که هر څوک هر ادارې په هر بخش کې د حزب اسلامي له نوم سره دوی حساسیت لري څومره مصارف چې دوی په موافقتنامې سره د حزب اسلامي کړي دي له دې نه څو چنده د حزب اسلامي په خلاف کړي دي چې کله موږ معاهده امضا کړې ده آیا نن په دې مظاهره کې د حزب اسلامي مشران ګډون کوي بالکل صاحب ګډون کوي موږ خو اوس فعلا نه ګورو دوی په لاره روان دي او که تشریف راوړي صاحب هغه کوم موټر چې هلته درول شوي که هغه اجازه ورنه کړل شي بدیل لاره مو څه ده انشاءالله اجازه ورکول کېږي که احیانا مثلا اجازه ورنه کړي دوی ودروي تاسو د کوم دي هماغه به پوسم ځان سره اوچته کې راوړي ځان سره اجازه به ورته ورکړي صاحب ډېره مننه ګران همکار لکه څنګه تاسو ولیدل د حزب اسلامي مسؤلین هم وایي چې که چیرې دوی موټرو ته اجازه ورنه کړل شي نو دوی بدیل لارې لري حتی ګواښ کوي چې هغه ځینې پوستې چې په غذا کې دي هغه به هم ورسره راټولې کړي او دلته ښار ته به راوړي ډیره مننه لودین له تا څخه بیا به هم له تا سره اړیکه ولرو زموږ همکار اکبر لودین و څرنګه چې ګلبدین حکمتیار لاریونونه پیل کړي او له سیمې څخه تازه جزئیات له موږ تاسو سره شریک کړل روانې چارې همدلته پای ته ورسېدې له ملتیا مو مننه سوله د آرام ژوند اکسیجن دی د سولې په ارزښت هغه څوک پوهیږي چې د آرام ژوند سایلنډ شي ژوند مو له دې اکسیجنه بې برخې مه شه